عمري بند افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې واقع دی چې په ژمي کې پریمانه واورې او په نورو موسمونو کې زیات بارانونه پرې اوري. نو د دغو واورو او بارانونو اوبه باید ښه مدیریت شي څو د کرنې، برېښنا تولید او څښاک لپاره ترې ګټه واخیستل شي. عزم سندل کړو چې دنیا حیران شنه له چا کم نه یو و وطن ګل بد کړو غرونه او افغاني موجود بیرته جوړ. خو د تیرو 15 لسیزو ناخوالو افغانان پرې نه ښودل چې خپلې اوبه مهار کړي او ترې ښه ګټه واخلي، ځکه یې زیاتې ځمکې شاړې، برېښنا یې له نورو هېوادونو واردېږي او ډیری افغانان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اوبو مدیریت لپاره حکومت په هلو ځلو پیل وکړ چې تر دې دمه یې لسګونه د اوبو ذخیره کولو لوی او واړه بندونه ورغول او په نورو یې کار روان دی. یو له دغو بندونو څخه په زابل ولایت کې عمري بند دی چې د سروې او ډیزاین چارې د افغان انجینیرانو لخوا د یو کال په موده کې ترسره شوي دي. ټول بندونه او ټول کانالونه او ټولې پروژې د داخلي انجنیرسبانو په واسطه سروې کېږي، وروسته ډیزاین کېږي. نو د هغو بندو څخه یا د هغو پروژو څخه یو مهم بند چې دی هغه د توري بند دی چې په لومړي ځل سره د افغانستان اسلامی امارت د اوبو انرژی وزارت تکنیکی تیم لخوا سرویس شوی دی و دیزاین شوی دی. بند توری را دیزاینش اولین پروژه بود و همکارای ما در حدود 10 نفر متخصص در ابتدا استخدام شده بود. بسیار به شوق و علاقه‌مندی به ولایت زابل سفر کردیم و سروی پروژه بند توری ولایت زابل در اوجا شروع کردیم. در حدود 1 سال بالای امکان سنجی و دیزاین بند توری کار کردیم. بعد از او دیزاین تکمیل شد. د عمري بند د ډیزاین یو تن افغان متخصص وایي لومړی ځل دی چې د یو بند ډیزاین چارې د افغان انجینیرانو لخوا ترسره کیږي او دا خوښي وربخي. دا زموږ چون اول ډیزاین و نو دا رښتیا زموږ لپاره یو ډیر مخته په دې خوښي راکوله چې الحمدلله موږ اوس پردیو ته اړ نه یو او خپل افغانان د دې جوګه دي چې دوی ډیزاینونه وکړي. نو دا زموږ لپاره رښتیا هم چې د شکر ځای و. د عمري بند رغولو چارې په 1401 کال کې پیل شوې چې تر جوړېدو وروسته د 1403 کال د تلې میزان میاشتې په 15 نیټه د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. عمري بند د زابل ولایت مرکز قلات ښار شمال لویدیځ لور ته په 4 کیلومترۍ کې پروت دی. 80 متره سور او 23 متره لوړوالی لري. عمري بند د 2.9 میلیون متر مکعب اوبو ساتلو، د 1.8 کیلو واټه برېښنا تولید، 1560 هکټاره ځمکو خړوبولو او تر 15,000 کورنیو ته د څښاک اوبو برابرولو ظرفیت لري چې د اوبو او انرژۍ وزارت له بودیجې په تمویل او د ملي پراختیا شرکت په تطبیق او څارنې د 120 میلیونه افغانیو په لګښت یې له 2 کلونو په کمه موده کې کارونه پای ته ورسېدل.
ګټې اخیستنې ته د عمري بند سپارلو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند زابل ولس ته د عمري بند پرانسته دوی ته د کارونو پیلامه وبلله او د نورو پروژو د پلي کېدو ډاډ یې ورکړ. نن ورځ چې کوم د دغه بند جوړولو ابتدا کو او ګټې اخیستنې چې سپارو دا پیلامه ده. زه ډاډ ورکوم د افغانستان ټول ولس ته نه یوازې د زابل چې کومه وعده د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او بیا راځه تر یو کښته مسؤله پورې چې کومه خبره وکړي انشاءالله هغه به عملي کېږي. صرف موږ د ولس د خطا ایستلو دپاره داسې څه نه وایو چې موږ به داسې وکړو هسې به وکړو په عمل کې شی نه وي. انشاءالله چې کوم مسؤلین دي هغه کشپایي که ورځي د دې ولس دپاره خپلې هڅې او خپل زحمت او تکلیف ګړندی کړی دی، خپل کوشش یې کړی دی تر خپله توان او تر خپله وسه پورې. خدای پاک دوی ته نور هم توفیق ورکړي. موږ به انشاءالله چې کومې پروژې او کوم نور بندونه په هر ولایت کې چې که په زابل کې دا خو ما وویل چې ماسې یو پیلامه ده، نور هم انشاءالله په نظر کې د زابل ولایت دپاره په نظر کې لرو چې نورې هم انشاءالله پروژې شته د سړک د بیا رغونې چې مثلا د ولسوالۍ څخه و بلې ولسوالۍ ته هغه هم پیشنهادونه موږ ته راغلي دي، کېدلی شي چې په هغه کې هم پرمختګ وشي د خیره. د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور په زابل کې د عمري بند د پرانستې مراسمو کې په دې ولایت کې د خرني بند د سروې او ډیزاین د پیل کېدو ډاډ ورکړ. د اوبو انرژي وزارت نه تنها چې دغه یو بند دا اوس جوړ سو، د انرژي په بخش کې انشاءالله برنامې لرو. دلته یو بل بند مخکې موږ وعده کړې وه چې د هغې دپاره به موږ د تخنیکي او د سروي ټیم رالیږو چې د هغه سروي وشي او بیا یې نور مراحل موږ مخته شوي سو. هغه د خرني بند ده، نو الله دې وکړي انشاءالله موږ منظوري ورکړې ده، هغه ته به تخنیکي ټیم راشي چې هغه سروي مطالعات وشي، بیا ډیزاین جوړ شي. انشاءالله هغه ته به موږ بودیجه همداسې پیدا کوو لکه دغه د تورې بند ته چې پیدا کړو. د سرفراز په وس نور څه بیل چا کم نه یو و وطنه ګل بد کړو غرونه همدا یې وس دی په شی. د زابل اوسیدونکي وایي د عمري بند په جوړېدو سره یې ځمکې د کار وړ وګرځېدې او د ځمکو نرخونه یې ان تر 15 چنده لوړ شوي دي. د دغه بند په جوړېدو څخه زموږ اوبه راپورته سولې، مخکې دغه زموږ مځکې سولې، موږ برمې ولې، ډېرې ستړې مو کولې، ډېر مصارف راڅه کېدلو، نو زموږ اقتصاد ډېر ضعیف ولو، موږ نسه کولی چې دغه باغونه اوبه کړو. نو دغه بند چې جوړ سولو زموږ اوبه راپورته سولې الحمدلله، نو باغونه مو سره سم سو. مخکې زموږ له کلو څخه تقریبا کډې لا کړلې، دا مځکې موږ په نه قیامت باندې کولې، جریب مو په 15,000 کول، اوس تقریبا په 8 لکه په 9 لکه په 10 لکه موږ دا جریب نه ورکوو. په دې باندې موږ خوشحاله دي، دا اوس علاني موږ ته ډېره ګټه کړې ده، انشاءالله په آینده کې خو ډېره ګټه کوي. د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل د عمري بند ته ورته د هیواد په 4 ولایتونو تخار، هرات، غزني او بغلان ولایتونو کې پروژې منظوري شوي دي او د دې وزارت ټیمونه یې په تخنیکي کارونو بوخت دي. موږ له حضرت امیرالمؤمنین څخه حکم اخیستی ده، همدغسې 4 نور حیاتي پروژې موږ ته منظوري شوي دي. هغه هم په تخار، هرات، غزني او بغلان ولایتو کې غټ بندونه دي چې په یوه باندې هم په میلیاردو ډالر مصرفیږي، دا منظوري شوي دي. اوس زموږ تخنیکي ټیمونه لګیا دي کارونه کوي. د عمري بند په جوړېدو سره به په سیمه کې د سیلابونو مخنیوی او د ځمکې لاندې اوبه لا تقویه شي. د عمري بند په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو
چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د اوبو مهارولو زیاتې پروژې تر کار لاندې دي. دا بند چې پخوا د تورې په نامه یادېده په 1403 کال کې د رئیس الوزرا د حکم په اساس په عمري بند ونومول شو.